درنو لیدونکو السلام علیکم. زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. نن په چین کې د جوړ شوي روباټ په هکله معلومات در کوم. په چین کې جوړ شوی روباټ د کورونا وایرس د ناروغانو په تداوي کې ګټور ثابت شوی دی. دا روباټ د چین د تر ټولو مهم پوهنتون تسینګاهو د څېړونکو لخوا د کورونا وایرس د ناروغانو په تداوي کې د روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره جوړ شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې دغه روباټ کولی شي چې التراسون وباسي، یعنې التراسوني معاینات وکړي. د خولې څخه د معایناتو لپاره د لاړو نمونه واخلي. همداراز د تستوسکوپ له لارې کولی شي چې د ناروغ د حیاتي غړو د فعالیت غږونو ته غوږ ونیسي. دا کارونه ډیر وخت ډاکټران کوي، خو له دې وروسته به یې په چین کې روباټان ترسره کوي. حتی اړتیا نشته هیڅ ډاکټر د ناروغ اتاق ته داخل شي. دا روباټ کولی شي په خپله لاړ شي د ناروغ کوټې ته او د ناروغ معاینات وکړي. درنو لیدونکو، که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. یوه نړۍ مننه. ژوندي اوسئ.